د هرات د کانکور ازموینه نن ورځ د څه باندې 11,000 نارینه او ښځینه د طلبو ګډونوالو په شتون کې پیل شوه او دا لړۍ به تر 3 ورځو دوام ومومي. د هرات پوهنتون چارواکي وایي چې دوی له هغه کچې چې معیار ټاکل شوی هر کال زیات شمېر محصلین هرات پوهنتون کې جذبوي. په همدې حال کې ارواپوهان ټینګار کوي چې د کانکور د طالبانو استرس د ازموینې پر مهال زیات دی چې دا چاره د منظمې کړنلارې د نشتون له امله رامنځته کیږي. نور حال په راپور کې. هرات ولایت کې د کانکور ازموینه نن ورځ د سیمه ییزو او مرکزي چارواکو په شتون کې پیل شوه او د کانکور ازموینې د طالبانو د ګډون لپاره اوږده قطارونه جوړ کړي. یو شمېر د کانکور ازموینې له امله اندېښنې او خواشیني خو یو شمېر نور په مسکا د ازموینې ځای ته روان دي. د هرات د کانکور ازموینې یو شمېر ګډونوال وایي چې د دې ازموینې استرس له امله اروایي فشار ځینې زیات کړی دی. آمادگی رو بگرفتیم، بالاخره امروز روز امتحان کانکوره، ببینیم چی رقم میشه. استرس خیلی زیاده، ببینیم بنا با خداوند دیگه چه کار میشه. خیلی استرس زیاده دیگه. نن د کانکور ازموینه ده او موږ یعنی اول چانس مو دی د خیر سره، بلکې وسه چې کامیاب سو او ډیر استرس سړي ته واردېږي چې اول سوالونه چې کاریږي چې هم ډېر به سخت وي. د هرات پوهنتون استاد او ارواپوه محمدین کاکړ وایي چې د کانکور ازموینې د ګډونوالو د استرس لامل د منظمې برنامې نشتون او خپل وړتیا ته نه پام دی. نوموړی زیاتوي که د کانکور ازموینې د طالبان د خپلې وړتیا سره سم د علاقې وړ څانګې وټاکي نو اروایي فشار به هم خورا کم وي. خود محصلین باید متوجه باشند که مطابق با آنچه که خواندند، مطابق با آنچه که خود اینا توانایی‌ها و ظرفیت‌هایی که دارن رشته خود انتخاب کنند. چون اگه توقع اینا از خود اینا بیش از حد باشه، یعنی آمادگی کمتر گرفتن و رشته بالاتر ماسته باشند، خود از این برای از اینا خطرناک و خود استرس از سطح تعادل میبره و یک عدم تعادل در بدن ایجاد میکنه و باعث مشکلات در اونا میشه. کیفیت پذیرش محصلین در پوهنتون هرات یکی چیزی است که ما بر اساس استانداردهای قبول شده در پوهنتون هرات و بر اساس زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که ما در پوهنتون هرات داریم پذیرش میکنیم. او در حدود 100,000 نفر هست، ولی ما متیقن هستیم که همه ساله از اون چیزی که ما تقاضای پذیرش میدیم دو چند از او برای ما معرفی میشه. ښاغلی کاکړ دغه راز زیاتوي چې اړوند چارواکي هم د کانکور ازموینې د طالبانو له پوهنتون څخه د فارغ شوو کسانو په تړاو مهم رول لري او که حکومت د کانکور ازموینې د پایلو د اعلان او د کاري فرصتونو په برابرولو کې ښه رول ولوبوي نو د ځوانانو اروایي فشار به هم خورا کم شي. میتونه به تاثیرات متفاوتی از جمله تاثیرات فیزیولوژیکی، یعنی در سیستم هاضمه و تنفس و بالاخره اینا هم تاثیرات، یعنی بر بدن هم تاثیر داشته باشه و همچنان میتونه تاثیرات هیجانی داشته باشه، باعث اضطراب و افسردگی اینا شه. تاثیرات شناختی داشته باشه، باعث کندی حافظه و عدم یک تمرکز و اینا شه و همچنان باعث رفتار بالاخره رفتار منفی شه، عادت‌های ناسالم شه. پس میتونه هم رو رفتار، رو هیجان، رو همه تاثیر داشته باشه. هرات ولایت کې د کانکور ازموینې څخه د مطلوبې پایلې ترلاسه کولو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي او ارواپوهان په دې باور دي کوم کسان چې د کانکور په ازموینه کې مطلوبه پایله نه ترلاسه کوي کورنۍ یې باید خپلو اولادونو ته پام زیات کړي.